بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په افغانستان کې د امریکې شتون 48مه برخه. ګرانو وطنوالو، هر کله چې په 21 د مۍ کال 2014 کې مولا منصور اختر ووژل شو او هیبت الله د هغه ځای ناست شو، نو هیبت الله د مولا عمر د مړینې له اعلان وروسته د مشرتابه له بحران څخه ډېر ښه خبر و. هغه په چټکۍ سره خپل واک پیاوړی کړو. هغه د خپل نورزي قبیلوي تړاو څخه کار واخیست تر څو د منصور په مشرۍ کې د اسحاقزو هغه کسان راضي کړي چې کوم د منصور نه خفه شوي وو. هغه بازمحمد او د هغه سړي بېرته راوستل چې د پاتې ویشل شویو ډلو تر ټولو پیاوړي کسان وو. هغه د منصور سیال عبدالقیوم ذاکر هم رضا کړو. د اجماع د ترلاسه کولو لپاره هیبت الله فوجي قمندانانو ته لویه خپلواکي ورکړه. د مولا عمر د وخت برعکس د سرچینو په اړه ډېرې سیاسي شخړې او سیالۍ رامنځته شوې وې، مګر غورځنګ په دښمنو ډلو بدل نه شو. له بلې خوا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 کال په 20 د جنورۍ کې واک واخیست. دی د امریکا دریم ولسمشر و چې د افغانستان جګړه اداره کړه. ټرمپ د بهرنیو مداخلو په اړه جوور شکمن و. هغه پوښتنه وکړه چې ولې متحده ایالات باید په افغانستان کې جګړه وکړي. د هغه جبلت دا و چې د افغانستان نه وځي. هغه په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش د ماتولو لپاره د ولسمشر اوباما په میتودیک ستراتیژۍ باندې سختې نیوکې کړې وې. هغه ژمنه وکړه چې ترهګري به وځپي په داسې حال کې چې سرچینې په متحده ایالاتو متمرکز کړي ترڅو امریکا بیا لویه کړي. To make America great again. د ټرمپ د دفاع وزیر جیمز میټس وو چې متقاعد سمندري جنرال وو او د 2003 کال په بغداد کې د لومړۍ سمندري فرقې قوماندې کړې وه او وروسته د مرکزي قوماندې مشري کوله. دی د جګړې په ډګر کې د یرغل او په کور کې د تاریخ مطالعې لپاره د امریکا په فوج کې ډیر مشهور وو. هغه خپل ټول وجود جګړې ته وقف کړی و او د ماتې تصور ته په سپکه سترګه کتل. 3 میاشتې وروسته د لوی کولو وروسته هغه افغانستان ته سفر وکړو. هغه افغان فوج ورو، سست او بیکاره وباله. هغه څه چې هغه ولیدل هغه قانع کړو چې متحده ایالات په افغانستان کې ماتې سره مخ کیږي. د جنرال ډینفورد د ګډو ځواکونو د لوی درستیزانو د رئیس په توګه دوره د اوباما او ټرمپ ادارې پورې وغځېده. ډینفورد او میټس په نه ماتېدونکي ډول د یو بل سره نږدې وو. ډینفورد په 2003 کال کې د میټس د قطعاتو قومندانانو نه یو کس و او وروسته د هغه د لوی درستیزانو مشر و. جنرال نیکلسن لا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ایساف قومندان و. د ټرمپ نوې ادارې د مارچ په میاشت کې د افغانستان او پاکستان د ستراتیژۍ بیا کتنه پیل کړه. نیکلسن یوه نوې ستراتیژي وړاندیز کړه چې وروستۍ موخه یې دا وه چې طالبان د سولې د هواري لپاره خبرو اترو ته اړ باسي. د هغه د ستراتیژۍ برخې په داسې ډول وې: 3800 ځواکونه، د سلاکارانو زیات شمېر، د افغان ځانګړو عملیاتو ځواکونو د اندازې 2 چنده کولو پروګرام، د هوایي بریدونو زیاتوالی، په پاکستان باندې ډېر سیاسي او اقتصادي فشار او د طالبانو د ټوټه کولو هڅې وې. نیکلسن فکر کاوه چې د نفوس 80% بیرته د حکومت لاندې راوستل کېدی شي او دا کار کولی شي طالبان پخلاینې ته وهڅوي. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار ډګر جنرال SR میک ماسټر د نیکلسن سره بالکل موافق وو. دواړه په دې باور وو او هیله درلوده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راوستل شي او د سولې داسې جوړجاړی وشي چې د افغانستان حکومت خوندي کړي او ځینې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي. خو له بلې خوا ډینفورد ډېر د مایوسۍ ښکار و. د هغه په قضاوت کې بدلون نه راتلو. د هغه دا خیال و چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو لپاره د سرچینو هیڅ ډول تمه نه کېدله. هغه وویل
دا خبر هیڅ حقیقت نه لري چې موږ فکر وکړو چې متحده ایالات کولی شي په افغان حکومت کې تلپاتې پرمختګونه رامنځته کړي. هغه شک درلود چې ګنې د پاکستان دوه مخې پالیسي به په بنسټیز ډول بدلېدلی شي یا د سولې خبرې اترې به منځته راشي، ځکه چې پاکستان پیسې زموږ نه اخلي، خبرې زموږ اوري، خو هغه په افغانستان کې خپله ایجنډا مخ په وړاندې بوځي. ډنفورد په دې باور و چې په داسې وخت کې متحده ایالات نشي کولی چې د افغانستان نه ووځي. هغه د هلمند د سفر په جریان کې سمندري ځواکونو ته ویلي وو که افغان دولت ته یوازې پرېښودل شي نو په دې سیمه کې داسې خلک شته چې موږ به د کورونو پورې تعقیب کړي او له افغانستان څخه د ترهګرۍ احتمال به د هر امریکایي مشر لپاره خورا لوی سیاسي خطر وي چې دا هغوی هېڅکله هم نشي زغملی. له همدې له امله حقیقي انتخاب دا و چې د ترهګریز ګواښ د ځپلو لپاره په ځواکونو کافي پانګونه وشي. هغه څه چې هغې د اړوندونې لپاره لیواله و دا و چې شاید په 4 کلونو کې شیان بدل شي او موږ به ګټور فرصتونه ولرو. تر جون پورې ټرمپ هیڅ لارښوونه نه وکړي. میټس، مکماستر او ډنفورد د افغانستان لپاره د ټرمپ دومره په شدت سره د مخالفت اټکل نه کاوه. د جون په 12مه د افغانستان په اړه د ملي امنیت د شورا لومړۍ غونډه جوړه شوه چې دا بالکل یوه چاودنه وه. ټرمپ په افغانستان کې د جګړې په نظر کې ډېر سخت په غوسه و او د ستراتیژۍ په اړه یې پرېکړه کولو څخه انکار وکړ. میټس او ډنفورد راتلونکې میاشت د ستراتیژۍ په اصلاح کولو او د ولسمشر اندېښنو ته د جواب ویلو لپاره تېره کړه. دویمه غونډه د جولای په 19مه په ټانک کې جوړه شوه چې د پینټاګان د لوی درستیزانو د ګډو امنیتي کانفرنس خونه ده. خو ټرمپ نور هم په غوسه شو او پرېکړه وکړه چې د پاکستان د دوه مخې پالیسۍ له امله متحده ایالات په افغانستان کې بایلونکي دي، نو هغه وغوښتل چې پاکستان ته ټولې مرستې ودرول شي. هغه میټس او ډنفورد د بدو سلاکارانو په توګه وغندل او غوښتنه یې وکړه چې نیکلسن دې د ګټلو د پاتې راتلو له امله له دندې څخه ګوښه کړی شي. د بلې ورځې تعقیبي غونډه لږه مخالفه وه. ټرمپ تر ټولو زیاته علاقه درلوده چې څه نه څه لاسته راوړنه وکړي او د افغانستان نه ووځي، چې په داسې حال کې د بشپړ وتلو خبره هم په میز کې کېښودل شوه، خو یو ځل بیا په غونډه کې هیڅ پرېکړه ونه شوه. په راتلونکې میاشت کې استخباراتي چارواکو ټرمپ ته د ترهګریز ګواښ په اړه معلومات ورکړل. د فورد او استخباراتي ټولنې ارزونه وکړه چې له افغانستان څخه وتل به په متحده ایالاتو باندې د ترهګریز برید چانس زیات کړي. ټرمپ د افغانستان په اړه د حکومت څخه بهر د مختلفو خلکو سره هم خبرې اترې وکړې، لکه د پخواني ځانګړي عملیاتي ځواکونو مشران، پخواني استخباراتي ایجنټان، دفاعي قراردادیان او د رسنو اجرایي رئیسان. خو په دې کسانو کې ډېرې هغه ته خبرداری ورکړو چې که افغانستان سقوط وکړي نو ترهګر به په متحده ایالاتو برید وکړي. د فاکس نیوز مالک روپرټ مرډک او د دفاعي قراردادي ډاین کارپ مالک سټیو فاینبرګ ادعا کوي چې ټرمپ ته په افغانستان کې د پاتې کېدو مشوره ورکړې وه. له ټرمپ پرته د کابینې هیڅ غړي یا د ملي امنیت شورا په غونډه کې ګډونوال دا استدلال نه وکړي چې متحده ایالات باید له افغانستان څخه وځي. ټولو په دې موافقه کړې وه چې متحده ایالات نشي کولی له افغانستان څخه وځي. حتی سټیون بینن چې د ولسمشر تر ټولو ډېر نږدې سلاکار و چې د نیکلسن ستراتیژۍ ډېره غندلې وه، موافقه وکړه چې متحده ایالات باید په افغانستان کې پاتې شي. د ترهګرۍ ګواښ ټرمپ قانع کړو چې ورسره مخ شي. د اګست په 18مه هغه نوې ستراتیژي او د 3900 سرتیرو زیاتوالی تصویب کړو چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتو ټول سرتیري شاوخوا 14,000 ته ورسي. خو ټرمپ دې پرېکړې سره هېڅکله هم په ارامۍ سره ونه درېدو. هغه وروسته میک ماستر، ډنفورد او میټس ملامت کړل. ټرمپ د اګست په 21مه نیټه نوې ستراتیژي اعلان کړه چې د هغې اصلي ځانګړتیاوې په ګوته کړې. هغه پر پاکستان د زیات فشار او د امریکایي قمندانانو لپاره د فوجي ځواک کارولو لپاره د زیات واک ژمنه وکړه. هغه ټینګار وکړو چې هیڅ مهالویش به نه وي، بلکې دا به د شرایطو پر بنسټ چلند وکړي. د دې نه وروسته چې څه وشول
نو زه به هغه په خپله راتلونکي ویډیو کې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم انشاءالله. ګران وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي، او تل دې وي د اباسین او د مارګرې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګلې ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.